په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا یو ځل بیا په اجباري توګه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه اړین اقدامات ترسره شوي دي او دا بهیر په چټکۍ سره روان دی. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد وایي د یادې ادارې چارواکي د یو پلاوي په ملتیا د کډوالو وضعیت ته د رسیدنې د سرپناه جوړولو د هغوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو په موخه په تورخم کې د کډوالو عمري کیمپ ته رسیدلی او له کډوالو سره په ګڼو برخو کې پر همکارۍ بوخت دی. لکه څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد لخوا په اجباري توګه د افغاني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده، نو د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه لخوا د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه اړین اقدامات ترسره شوي دي او دا بهیر اوس مهال هم په چټکۍ سره روان دی. په همدې ترڅ کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا عالي مقام په لارښوونه له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې سرپرست الحاج ملا نورالدین ترابي صاحب د دې ادارې د یو پلاوي په ملتیا د کډوالو وضعیت ته د رسیدنې د سرپناه جوړولو د هغوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د مرستو د ترسره شویو اقداماتو د ارزونې د هغوی د ستونزو د ننګونو د حل کولو او د هغوی لپاره د اسانتیاو برابرولو په موخه د تېرې چهارشنبې په ورځ ننګرهار ولایت ته سفر وکړ او له هغه وروسته د یاد ولایت د محترم والي صاحب سره یو ځای په تورخم کې د کډوالو عمري کیمپ ته ورسید. حافظ محمد یوسف حماد وایي پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې په تورخم کې نوی پنډغالی جوړ کړی. همداراز پر 200 راستنېدونکو کډوالو کورنیو یې خوراکي او غیر خوراکي مرستې هم ویشلې دي. نوموړی دغه راز زیاتوي کمیټو ته دنده سپارل شوې څو په معیاري ډول خیمې نصب، د برېښنا سیستم جوړول، د اوبو سیستم برابرول او پر هرو 10 خیمو باندې یوه ټانکۍ ځای پر ځای کول او دغه راز د کډوالو لپاره مرستې توزیع کول دي. ښاغلی ترابي صاحب په دې سفر کې د تورخم له صفري فرضي نقطې څخه هم لیدنه وکړه او د کډوالو لپاره یې د والي صاحب سره په مشوره په تورخم کې د نوي پنډغالي جوړولو لپاره سیمه وټاکله او د خیمو لګولو د ماینپاکۍ مسلکي ماهرینو ته یې د کیمپ جوړولو لپاره دنده وسپارله چې په ټاکل شوي سیمې کې د ژر تر ژره په معیاري او سټنډرډ ډول خیمې نصب کړي. همداراز نوموړي 200 راستنېدونکو کډوالو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې هم وویشلې. د دې ترڅنګ له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې سرپرست په تورخم کې د کډوالو لپاره له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې د پنډغالي جوړولو په موخه په معیاري ډول لاندې کارونو ته کمیټې وټاکلې. په معیاري ډول د خیمو لګولو، د برېښنا سیستم جوړولو او په هره خیمه کې د ګروپ لګول، د اوبو سیستم برابرول او په هرو 10 خیمو باندې یوه ټانکۍ ځای پر ځای کول. د یادونې وړ ده چې پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې په تورخم کې 14 کاري کمیټې جوړې کړي او دغه کمیټې په بیلابیلو برخو کې شپه او ورځ د نویو کډوالو لپاره کار کوي.